نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله رښتونه پیغمبر. کله چې نبی علیه السلام هجرت نه وکړي په دغه وخت کې ورځ پیغمبر علیه السلام کعبه شریفه ته لاړو، بیت الله شریف ته لاړو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ د فتح مکه وروسته مسلمان شه دی، مخکې مسلمان نو. بیت الله شریف چابیانی بد سره نبی علیہ السلام خپل صحابه او ملګرو سره بیت الله شریف ته لاړو. د توي ماته بیت الله شریف کولاو کا زموس کو د مخنه نبی علیہ السلام ته چې دینو لګ خبرو کې تیز شو، خبرو کې لګ تیز شو. نبی علیہ السلام خپ سکون او په اطمینان باندې دا خبري واورېدې. بیا ورته وی عثمان ابن طلحه، اے عثمان زوی د طلحه واوره کې دیشي چې یو ورځ داسې براشي چې دا چابیانی به زما لاس کی او زما بیا به خو خیزه چې چاله ورکو. عثمان ابن طلحه وی چې دغه ورځ خو بیا به د قریش د تباہی او د بربادۍ وي. نبی علیہ السلام وی نه، قریش به عزتمنی په هغه ورځ، هغوی ته به الله عزت ورکړي، دا به د هغوی د آبادېدو ورځې بیا، خو بیا به زما مرضی چې دا چابیانی زه چاله ورکو. عثمان ابن طلحه په خپل بیان کوي زما ډکه دا خبره کې ناسته چې ګوره دا خطا کېدې نشي، سزان مې ایمان ته برابر را برابر کړو، خدا خپل قام خبرې چې مې واورېدې چې بیا ته پاتې شم. نبی علیہ السلام مکه کې واخواړو، هجرت کو مدینه ته راغی، مدینه منوره کې واخواړو، فتح مکه مقرر. کله چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مکه المعظمه فتح کړه نو دته وی چابیان راکا. اوس خو واک د پیغمبر علی السلام، هغه فاتح او هغه بادشاہ. اوس دسه منډه کوشش وکړو، خو حضرت علی رضی الله عنه د نبی علی السلام په حکم دی ونیو چابیان ته وانس. اوس د بل لارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودا چابیان می تعالی امانت درک. اوس رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دې خبرو پابند نو په دې ټیم کې چې هغه دلته د امانتونه کتل. هغه خو دې وخت کې الله هغه اختیار ورکړو، دا هغه مرزي و، هغه دا چابیان چې چاله ورکولې هغه ورکولې شي. حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عباس رضی الله عنه یا د الله رسول دا مونږ لراک، دا مونږ ته حواله کی او دا مونږ سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چابیان واغسته بیت الله شریف کولاو کو لاړو د نزان لمزو او په دوران مانزه ګوره الله جل جلاله دومره عظیم الشان بادشاہ دی چې د عثمان ابن طلحه د ایمان سبب هم جوړي او مونږ ته چې دینو سبق هم راکړي. نبی علیہ السلام باندې دا آیت مبارکه نازل کو چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ما وی کنه حضرت علی رضی الله عنه مطالبه وکړه او حضرت عباس رضی الله عنه مطالبه وکړه چې چابیانی به مونږ لره. الله ان الله یامرکم، الله درته حکم کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چې چابیان امانتونه چې دي دا به دغه حقدارانو ته رسوي. اوس دا سمال نو، دا سمال نو، دا د عہدی خبره و، دا یو منصب چې چلیدو په بده کورنۍ. نبی علیہ السلام چې دنه نراوت حضرت عمر رضی الله عنه وای دا آیات می د دین مخکې د پیغمبر علیہ السلام د خلین نو اوریدي چې د دنه نراوت نو دا آیات لستو. او عثمان ابن طلحه رضی الله عنه لا اوس پوری مان نو راوړی، هغه ته نبی علیہ السلام आवाज وکړي عثمانه یا دې خراش وسنګ عثمانه غما چې درته ویلی او خبره دی رایات شي او کنه رښتیا شو او کنه. عثمان الله فکر شو چې اوهو ما چې ولا چابیان نه ور کړی. وجی بالکل بالکل استا خبره حق او ثابت شو. نبی علیہ السلام خان عثمان وسط څه خیال دی. اوس پیغمبر علیہ السلام فاتح او بادشاہ چاپیره د اسلام لخر ولاړو، لارې د ټولي بندي
ته چې سوچ وکړه چې غلطي خو ما هغه پخوا کړې وه اوس پکې راګیرې وه وی زه یو انتهایی بهترین او یو ډېر ښه اخلاقو والا رور مخکې ولاړ یم یو مهربانه رور الفاظ د هغه دا دي چې زه د یو مهربانه رور په مخکې اوس ولاړ یم نبی علیه السلام وی خانو عثمانه دا چابیانې واخله مونږ وې نو مونږ اوس مې لاس لراغلې تا له چابیانې در کومه نبی علیه السلام سوی وی عثمانه دا واخله خو واوره تر قیامته به ستا اولاد کې اوس دا پاتې دي دا شیبي خاندان چې اوس هم دی او د بیت الله شریف چابیانو انتظام ورسره دی دا د هغه خاندان دا را روان دي دا چابیانې ول نبی علیه السلام ورکړي دي دا دوی سره دي وی دا چابیانې به اوس تر قیامته تاسو سره دا به تاسو نه څوک نه اوس مونږ دې ځای کې فکر وکړو د الله پیغمبر ته او داغه اخلاق ته او داغه امانتداري ته او اسلام ته او د اسلام حکم ته او پیغمبر اسلام ته او داغه طریقې ته مونږ فکر وکړو او بیا لغوندې خپل ځان ته وګورو خپل اسلام وګورو چې مونږ څومره وبو کیو هغه اردو والوي دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے کومه خپل په مسلمانۍ لغوندې غور وکړو دلته د نبی علیه السلام د دې قصې نه ورستو د قران پاک د دې آیات نه ورستو مونږ لږ فکر وکړو د نبی علیه السلام کردار ته وګورو داغه اخلاق ته وګورو او بیا چې نو اسلام دی حکم ته وګورو او پیغمبر اسلام په دې باندې عمل ته وګورو او الته د عثمان کار ته وګورو بیا خپل ځان ته وګورو نو مونږ ته به هر څه ښکارش مونږ ته به زمونږ مسلمانی معلوم شي